السلام علیکم. وعلیکم السلام سړی مس د خوږو پاکټ سره سره کښېنانو. وسته په څو دی؟ 50 روپۍ دي. ښه په 50 روپۍ دی. کم یو دی؟ دغه یاره د ما سره خو 50 روپۍ کله نشته. دا 100 روپۍ واخه. بس زه د هغې خوا ته راځم بیا به 50 روپۍ راکړي. صحیح دی. صحیح شو مهرباني. برکله ماشاءالله خوشاله وي. څنګه شو استاد؟ راځه استاد برابر سو ماشاءالله ښایسته رنګ ورکړي ته وګوره. تر دا نه ښکارا کوم. د نن وګوره کوشن مشن یې وګوره. شم دی ورکړي سم. او ته وګوره. دا نو کوم وګورئ. ماشاءالله شه دې برابر کړی ته 4 روپۍ شو استاد. 50 روپۍ دی استاد. څه وای ډیر نه دی؟ یا ان شاء الله پښتنه کوی دا ګره مارکیټ کې. ښه. او کمی ساخم زموږ ښایسته رنګ ورکړي. راځه هغه دکاندار سره تر واخه پر دکاندار زما 50000 پاتې دي. هغه به سره مخ کوم هغه ته هغه څه به واخه. اسامه. استاذه هغه مخ قانوني پر چونغه هغه له باور څه زما 50000 پاتې دي هغه به درک. سم ته ما یو ژغ وروکه. و د ستې به وروکه. دکاندار ازما 50 دته ورکه. سمه ده راواسته وسیده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رکز ما 50 هیڅ 50000 روپۍ دی بھائی جان ګاډي مې جوړه کړې 50000 روپۍ 50000 روپۍ نه وې د کښنان خوږې واخیستلې د 50 روپۍ بقایا د ماته ته در هیڅ سوال دوکان سره وکړه یار هیڅ په ډما سره یار او پیسې را ته یوړل 15 دام ته واخه یار